زما مور مړه ته ما پرېږده دیدنلی ځم کپیل وی لاړ شه خو یې زه دې په ریحانه لاړه وایي مور خو سکون د ژوندانه دی دغه سکون دی الله چېرته نه لیږي نه او دا ځینې خلک په ژوندي اوسېده ربه د اوسپنې لوټکی پسې د لمر نه راغوزار کو غم به یې زه کومه خوبونه به د بل سره کوي که محبت دا وي نو دا دې په ګولۍ ولګي قدرمنو کتونکو دا د پهلوان د لاس ښکلی خط دی چې په خپله لیکلي یقین وکړه دا ډېر ښایسته دي او څه نوی مسلمان شو د کعبې په لویې لاړې کعبې ته به یې نه کتل کعبې ورته کتل انسانانو کې د چا آواز درځي انسانانو کې د چا آواز کټ کړه کیمره یار مړه چا آواز درځي که د چام نه جام نه تره ته وایي ښه د سپو کې د چا آواز درځي د در پرې زوی کم آوازونه درځي د سپیم راځي د کټیم راځي او د چیلې راځي پیشوم راځي خپلم راځي آواز څنګه درځي راځي وغاچه کنه مړه مه تغته کنه څنګه تا کم آوازونه درځي د سپیم راځي د پیشوم راځي کټیم راځي چیلې هم راځي خپلم راځي خپل آواز راته وکړه د دې آواز کې چیلي راته وکړه میخې او د غوا یو سپېړه دی ووایه نه بل چا آواز درځي پیشو راته او نور د چا آوازونه درځي غوا سپي وکړه دا کوم سپی داسې څنګه سپی آواز کوي دا ګردان او د انسانانو کې د چا آواز درځي د شاهي افریدي شاهي افریدي راته وکړه پهلوان دا ته پلار د څه کار کوي هغه یخته واړه کوي خو اوس بیمار دی نشي او د کور ګټه وټه څوک کوي ورور مې هغه کوي څونه دی څونه عمر دی ستا نمبر عمر کې زما عمر کې بھائی ستا نمبر ورکوټ ها او څه کار کوي هغه او دا دغه کوي پنچر واله سړی او ته څه کار کوي زه سم نه کوم سکول وایم نو سکول ویم کې څلورم کې ها او شاعري ولې کې دا د خپل نه او خوښه دي د شعرونه اوس نو کم شعرونه درځي چې موږ ته ووایې ورته ارشاد وی الله د هر چا د نظر نه راغوزار که والله دې د دې پورې غره د سر نه راغوزار که او دا ځینې خلک په ژوندي اوسېده ربه د اوسپنې لوټکی پسې د لمر نه راغوزار که او د خوبه یم باران او کلي یاره په خیر راغلی ځان څنګه به ښه څو څاڅکې د څادر نه راغوزار که دا د چا شعرونه دا خپل مې خپل شعرونه ښه دا راته ووایه چې دا شعرونه خو ستا خپل نه دي که نه دا خو د بل چا دي خو تا ته بیا شاعر نه معلوم که نه د دې نه علاوه له کوم شعرونه درځي وایي نور مې زړه په سورنګار نشم ساتلی او یو یار پرېښی یم بل یار نشم ساتلی او سلګې شان پیسې ورسره راغلي بچې وایي چې مور او پلار نشم ساتلی او بل شي دی چې کوم محفل ته ورشي نو په پیازو تکسیره ده د هغې نه د پلانکې غټه هغه وړه ده بل وایي ستا غټه زما هغه وړه ده او غم به یې زه کومه خوبونه به د بل سره کوي که محبت دا وي نو دا دې په ګولۍ ولګي او د منافق زوی در باندې پوه شوم دا ستا د لباس مکه خندا دې په ګولۍ ولګي ته داسې شعرونه ویې لکه ته به چې عاشق یې پاڼه باندې څه لیکلي دي ټپه ده ټپه ده او دا دې اوس څه لیکلي دا بره طاهر والاسرار او دا چا لیکلي ما په خپل خط کې لکه ډېر ښایسته خط دی یاره دا وګوره که نه قدرمنو کتونکو دا د پهلوان د لاس ښکلی خط دی چې په خپله لیکلي یقین وکړه دا ډېر ښایسته دي خو دا وګوره په مالکر دي لیکلي که نه ښه هلکه ته څویم کې څلورم کې ښه څلورم سټوډنټ او دونه ښایسته لیکل سکول کې قابل یې که نه بس هره ورځ د استاد نه وال خورې که نه دا ونیسه وال خورې
یو ښکلی او د ټولې زمانې ورته کتل شیشې ته به یې نه کتل شیشې ورته کتل او سنوی مسلمان شو د کعبې په لویې لاړې کعبې ته به یې نه کتل کعبې ورته کتل او چې څوک مې ولي او ګولې مې د سینې نه وځي هغه خبره کوم چې کومه مې د خولې نه وځي او زه طاهر د مور په دوا رنځ یمه مار چک لګوي چې کله اندازې نه وځي او دغه د کعبې دغه شعرونه راته ووایه وی مور راپسې ګرځي چې د کوره چرته وځمه ما به درته نه وي ګورې ما پسې کعبه ګرځي قدرمنو کتونکو دا پهلوانو په دې غرض او په دې تمه مو سره مرکه وکړله چې د دوی دا غږ هم ستاسو په لور در ورسي او د دوی دغه خوندور شعرونه په دې وړه خوله باندې په دغه منونۍ خوله باندې د دوی دغه شعرونه واورئ نو ډېر ښکلی خوند یې وکړو دغه شعرونه چې کوم تاسو واورېدل او هم کتو هیله لرم چې پروګرام به مو خوښ شوي چېرته هم چې وایي ښاد خوشحاله او آباد اوسئ ډېره زیاته مننه